او ډېرو کسانو سره چې موږ کینو هغه دا خبره کوي ارمان چې موږ دا کړی وی او ارمان چې موږ علم کړی وی او ارمان چې موږ دغه کار کړی وی او دا کړی خو دې په غبن کې ځان اچولی په دوکه کې اچولی دغه وخت په ده باندې راغلی و خو دې ته یې فایده نه ده اخیستې اوس که چا سره یي نو هغه له پکار دي چې د دې نه فایده وواخلي فارغه وخت او روغ بدن ځکه چې کله داسې کېږي چې یو انسان بدن یې روغ وي فارغه نه داسې نه کېږي او داسې خو ډېر کېږي لکه یو سړی دی هغه ځان له رزق ګټي په دنیا پسې منډې وهي لګیا اوس د ده بدن روغ دی مشکل څه دی فارغه وخت نشته او کله داسې کېږي چې انسان فارغه دی خو بدن یې روغ دی نو چې الله دله روغ بدن در کړی دی او فارغه وخت یې در کړی دی نو د دې نه فایده واخله او ځکه حدیث کې دا راځي څو پیرې موږ بیان کړی دی امام طبراني امام بزار راوړی معاذ بن جبل رضی الله عنه مشهور روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې د یو انسان قدمونه د قیامت په ورځ د الله د مخې نه خوځېدی نه شي چې څو پورې حتی یسأل عن 4 خصال چې د څلورو خبرو د ده نه تپوس نه شي عن عمره فيما افنى چې دا عمر ده په څه کې لګولی ده تپوس اولنی تپوس تا نه کېږي دغه څلورو تپوسونو کې رسول وسلم دا اولنی ذکر کړی ته به څه جواب ورکړې ما به څه کې ختم کړی شو په ډوډو کې په خوراکونو کې او ښځو سره او بچو سره او عیش او عشرت کې ته ختم کړی ته به دې باندې کامیاب شي عن عمره فيما افناه عمر دې په څه کې ختم کړی دقه عمر دې وخت ته وایي دا چې نن زه خبره کوم تاسو ته ریږم او کوم ملګري چې موږ سره دلته ناست دي داسې ته محسوس کا یا څوک چې زما دا خبر اوري چې تا نه اوس دا تپوس کېږي چې تا د خپل عمر په څه کې تېر کړی او ته ځان له جواب ورکړه نن چې د شپې لاړئ دا کار به وکړي نن چې د شپې اوده کېدی که نه نو دا سوال به د ځان نه وکړي چې تا د خپل ژوند په څه کې ختم کړی دی څه ژوند خو تا تېر کړی دی که نه که نه اوسه پورې څه نه دي تېر کړي تا اوسه تېر کړي شاته ډېر هم تېر کړي دي لږ پاتې دي یقیني هم تېر کړی دی شکي پاتې دی سوال دغه یقیني عمر چې تا کم تېر کړی په دې کې تا کومه توره والې ده هغه ته ځان له جواب ورکړه دا به راته نه وی چې ما پکې کور او پیسې او ښځه او بچي زه دغه خبره نه کومه زه د دین په موضوع کې لګیا یم او تا د آخرت دپاره څه کړي دي موضوع زما دا ده ورپسې دویم سوال چې کوم ذکر شوی دی وعن شبابه فيما ابلا او ځواني په څه کې خوري کړې ده د ځواني دا حالانکه یو سړی دا ویلی شي چې دا ځواني خو په دې عمر کې دنده رانله راله پکې که نه خو د دې ځوانۍ خاص تذکره په دې کېږي ځکه چې په ځوانۍ کې هغه څه کېږي چې هغه د عمر په بله برخه کې نه او دا به هم تاسو کې ډېرو محسوسه کړي که نه ځوانۍ کې هغه عبادت د الله کېږي چې هغه بوډاوالي کې نه کېږي او که څوک وایي چې کېږي د هسې سینه زوري کوي خپل جهل یې راټینګ کړی یعنې دا خبره داسې واضحه ده لکه څنګه چې نور پر د ورځې ښکاري واضحه دغه شان دا خبره واضحه ده چې ځوانۍ کې چې کومه بندګي د الله کېږي د بله دغه کې نه کېږي وخت کې